ناصر اسلم خانه زه کوم شیر صاحب ما ته تاغه غریب نواز نه لګي چا د پاره چې ما خپل ژوند په داو باندې لګولې اسلم خانه شیر صاحب خپل مخ نه دا نقاب لري کا او وایي چې ته څوک ذات مه کوه اسلم خانه انکار مه کوه شیر صاحب اسنه چې زما لاس په تا باندې اوچت شي خبردار چې رب په نوې اسلم خانه دا کوتک مال را هرانه کوم زه رون نیمه دا وګوره اسلم خان نادر خان او عمردراز خان د وطن نه بار نوتلي دا دواړه هم دلته او ژوندي ځکه ولاړ دي چې زما د دې دواړو سره روغ وشوه او بیا دا دواړه خو زما د غریبۍ د ژوند زاړه ملګري دي زاړه نو بیا واوره غریب نوازه په کم کور کې چې ته ډرایور او ستا ښځه خدمت ګزاره ده په هغه کور کې بېشماره دولت ستا په انتظار کې دی او ستا سیټ پوره 50 لکه روپۍ د نوي پلاټ اخیستو دپاره د بیګ نه راوویستی چې ما په ګناهګارو سترګو وکتې سیټ چې کومې پیسې له بینک نه راوښکلي دي ستا دپاره راوړل ستا د ګس لاس کار دی نیمې ستا او نیمې زمونږ بیا به تا ته خلک ډریور غریب نوازې نه وی سیټ غریب نواز به وی سیټ غریب نواز به وی بس که زمان خان بس که ما ته ستاسو د ټولو خبرې منظوره دي زما انتظار کوئ انتظار بچې دا 50 لکه روپۍ دي کومې چې ما نوی پلاټ اخیستو دپاره بینک نه راوړي سیټ صاحب سیټ صاحب دا ټولې پیسې ما له راکړه غریب نوازه دا ته څنګه خبرې کوې یوه نشي خو نه سیټه پیسې راکړه ګنې لاړې غریب نوازه نمک حرامه ته زما ډریور یې تا ښځه زما په کور کې نوکره ده تا له په دې خبرو شرم نه درځي پیسې راکړه سیټ ودرېږه غریب نوازه چېرته منډې وې هو مزید خان پیسې مې وړې خو تاسو نه زه یو پیسه هم نشم درکولی غریب نوازه غریب نوازه که چېرې تا موږ سره دوکه وکړه او زموږ پیسه دې موږ له رانه کړه نو زه به پولیس ته اطلاع وکړم نو بیا به زه په تاسو باندې واده ماف ګواه جوړ شمه چې هغه قتلونه تاسو ټولو په ما باندې کړي دي او پاتې شو انسپکټر جان صاحب دې نه مخکې چې هغه اصل مجرم ګرفتار کړي هغه به زه جهنم ته ورسومه خبردار زمان خان که کم یو سړی مخکې راغو نو د خپل ځان به په خپله ذمهوار وي خو د تلو نه مخکې دومره یاد ساته چې دا دولت به زه ستا په قبر ولم غلی شه مسلم خان غلی شه هغه مچۍ نورې وي چې غلی شاتي دا وه زما د هغه ژوند کیسه کله چې زه یو انسان وم او خو اوس ته د یو شیطان نه کم نه بلکل کره سولانې خبره دې وکړه اسلم خانه خو زه یو شیطان یم شیطان غلی شه سپیه خوله دې بنده ساته ډمې او غلی شه بې غیرته غلی شه مونږ په دې کمره کې ځای په ځای ټایم بمونه فټ کړي دي صرف تا دپاره او هر کله چې مونږ دلته نه بهر ته ووتو نو ریموټ کنټرول به دباو کو او ستا د وجود ټوکړې به په دې کمره کې په هوا ګرځي خواشه نن به ستا عزت سره لوبې کوم مخکې شه وای وای مه کوه زر کوئ دی پرسو باندې وتړئ
और तासो बाहर आ जाए। चल